سلامونه دوستانو د پښتو پوسټ چینل په یو نوې او حیرانونکې ویډیو کې مو هرکلی کوم. دوستانو د پیر او مرید د مینې او محبت نه به تاسو ټول خبر یې چې مریدان د خپلو پیرانو لپاره ډېر لوی قربانۍ ورکوي او د هغوی یوه خبره هم په ځمکه نه غورځوي او خپلو پیرانو سره ډېره زیاته مینه لري. داسې ډېر مثالونه شته چې د پیر او مرید د مینې انتها ترېنه څرګندېږي او مریدان د خپل پیر په مینه کې د خپل مال حال او شتمنۍ نه هم تېرېږي خو پیر نه خفه کوي. نن چې تاسو سره د کومې واقعي ویډیو شریکوم هغه د یو داسې پیر په باره کې ده چې د مرګ نه پس پرې د خپلو مریدانو جنګ شوی او د شپې یې د پیر صاحب مړی تښتولی و. د ټولو معلوماتو لپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ. د پاکستان د نیوز ویب سایټ د رپورټ په وینا چې وایي د پاکستان پنجاب صوبې په سرګوده کې چې کله یو پیر مړ شو او د هغه د دفن کولو لپاره ترتیبات نیول کېدل نو د هغوی د مریدانو دوه ګروپونه جوړ شول. یو ویل چې زموږ په علاقه کې به دفن کیږي او بل ویل چې زموږ په علاقه کې. خو اخر د یو ګروپ مریدانو پیر په خپله علاقه کې دفن کو نو دویم ګروپ نه هیڅ صبر نه دی شوی او د شپې د پیر صاحب قبر کنستلی دی او مړی ترې رایستی او ځان سره یې تښتولی دی. کله چې سهار د کلي خلکو دغه حالت ولیدو چې د پیر مړی نشته او قبر کنستل شوی دی نو ډېر زیات غوسه شول او خفه هم شول او پولیسو ته یې اطلاع ورکړې ده. هغې نه وروسته پولیس په حرکت کې راغلي دي او د دویم ګروپ مریدانو تلاش یې شروع کړی دی چې زر تر زره مریدان پیدا کړي او هغه مړی ترېنه بیرته واخلي او بیا یې دفن کړي. واقعا چې دا ډېره حیرانونکې واقعه ده چې مریدان خپل پیر سره په مینه کې دومره افراط هم کولی شي چې د خپل پیر مړی وتښتوي. دې ته هم موږ د جهالت انتها ویلی شو ځکه که د دې پیرانو په ځای انسان د الله تعالی طرف ته متوجه شي نو الله پاک د هر انسان سوال اوریدونکی دی او الله پاک د هر انسان بېشکه مدد کوي. خو دا وسیلې نیول، پیرانو پسې ګرځېدل، په مزارونو باندې سر ښکته کول وغیره دا ټول کارونه بدعت دی او ګناه ده. امید لرم چې زما په پیغام باندې به تاسو پوه شوي یئ او ویډیو به مو خوښه شوې وي. خامخا یې در سره لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.